افغانستان کې الحمدلله اوس په دې اوسني شرایطو کې موږ داسې کومه ستونزه نه لرو. داسې غربیان وایي په افغانستان کې حالات خراب دي، نو هغوی دې وګوري چې کوم ځای حالات خراب دي، او که دوی دا وایي چې په دې خبرو سره موږ د خپلو 2 کیلو غنمو محتاجه وګرځي. افغانان 2 کیلو غنمو ته احتیاج نه لري. افغانان شکر داسې یو حکومت لري چې هغه په دنیا کې مثالي حکومت ده. نو هیله مې دا ده چې موږ تاسې ټول په خپل ځان تکیه وکړو، مټې رابډ وهو او د دې وطن لپاره کار وکړو. وطن مو سره زر ده او داسې وطن الله پاک راکړی دی چې انشاءالله په ټوله دنیا کې مثال نشته. د برېښنا په برخه کې آینده هم انشاءالله د هرات ولایت په سطح باندې ښه زیری لرو. نه یوازې داسې دا برېښنا ده او دا په زرګونو کورونو ته برېښنا تیاریږي او نوې نوې منطقې له برېښنا نه مستفید کیږي، بلکې دلته د آبي برق لپاره، د سولري برق لپاره، د اور یا د کولی د برق لپاره هم الحمدلله د بادي برق لپاره ښې پروژې شته چې انشاءالله ډېر ژر به دغه زیرې تاسو ته درکړو. په مجموع کې له کابل نه راغلی هیئت د اسلامي امارت د عمومي شرکتونو رئیس او د برېښنا له رئیس نه مننه کوم چې هراتیانو ته دغه پرزوینه وکړله او د هرات په سطح یې راته دغه مشکلات حل کړل او د خلکو ته د متدین ولس ته برق ورکړو. بیا داسې ولس ته چې هغه الحمدلله ټوله صنعتکاران دي او په هرات کې الحمدلله موږ د صنعت په برخه کې ډېر پیشرفت لرو. دا اوس په الحاله 1180 فابریکې لرو او د دې لپاره اسلامي امارت دا د برق ورکوي. د هغوی لپاره صنعتي پارک ورکړی ده، د هغوی لپاره په زرګونو جریبه مځکه ورکړې ده. نو انشاءالله امید هم داسې چې افغانستان به په پښو درېږي. په ټوله کې له راغلیو مېلمنو نه مننه کوم.